سلامونه ونیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. یو ځل بیا زه بلال افغان د افغان کتابخور له صفحې تاسو سره مخ یم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او ژوند تر دا دمه ښه در باندې تېرېږي. موږ غواړو مخ ته لاړ شو، ژوند بدل کړو، هڅه وکړو، خو موږ حرکت نه کوو. موږ واړه بدلونونو ته فکر نه کوو چې دا څومره په موږ تاثیرګذاره دي، څومره زموږ ژوند بدلوي شي او زموږ په راتلونکي باندې څومره تاثیر لرلی شي. زه تاسو سره نن ورځ په یو 2 ساعته بهترین پلان باندې غږیږم چې په یو کال کې تاسې څومره بدلولی شي، څومره ستاسې د ژوند دغه اړخ د ژوند مسیر در بدلوي شي او څومره غني کیږئ تاسې. راځم لومړی غږیږم پر دې چې نیم ساعت سهار تلاوت او د قرآن کریم ترجمه. سهار وخته پاڅېدل دا ستاسې په ټوله ورځ باندې ډېر زیات مثبت اغیز لري. تاسې اضافه وخت پیدا کوئ او کار کوئ. کله مو چې نیم ساعت د قرآن کریم تلاوت او یوه ورقه ترجمه وویله نو د کال اخره کې ډېر زیات څه ترلاسه کوئ. قرآن کریم په تفسیر، په ترجمه او په معنا او په تلاوت باندې به پوه اوسئ او همچنان به پاک رب جل جلاله درڅخه رضا واوسي. بیا نیم ساعت تمرین او ورزش کول. کله تاسې هره ورځ په سهار کې نیم ساعت تمرین او ورزش یا هم ساده منډه ووهئ، د کال اخر کې به وګورئ چې مناسب اندام لرئ او د نړۍ له 90% خلکو به ښکلي ښکارئ. په درېیمه برخه کې بیا د مطالعې وخت دی. د نیم ساعت لپاره نوي موضوعات مطالعه کړئ، د ژوند اړخونه مو وسنجوئ او په کوم څه کې چې تاسو غواړئ مخته لاړ شئ ازاده مطالعه پکې وکړئ او یو څه ترلاسه کړئ. د کال په اخر کې به تاسو د بهترینو لغاتونو خاوندان اوسئ، زده به مو وي، ښه پوهه او علم به ولرئ، خلکو سره به ښه تحلیل وکولی شئ، د ښه او بدو فرق به وشئ کولی. څلورم نیم ساعت راځم په دې غږیږم تاسې د خپلې راتلونکي ورځې لپاره پلان جوړ کړئ، د هفتوار پلان، د یو کال لپاره پلان جوړ کړئ. په دغه نیم ساعت کې تاسې خیال پردازي وکړئ، کښېنئ فکر وکړئ چې څه باید وکړم، که دغسې وکړم څه کېږي. خیالات مو ځان ته جوړ کړئ او په همدغه نیم ساعت کې پلانګذاري وکړئ چې کوم څیزونه واړه څیزونه ما تر دغه څه پورې رسوی شي. دا ګورئ ډېر واړه عادتونه دي، ورځني عادتونه دي، ولې د کال په اخر کې که موږ تاسو وګورو ډېر غټ عادتونه زموږ منځ ته راځي، بهترین عادتونه. ما ته به د قرآن کریم ښه حافظ، ښه ترجمان او ښه تفسیر کوونکي اوسو. د کال په اخر کې به ما ته مناسب اندام ولرو، د کال په اخر کې به ما ته ښه د لغاتونو زیرمه ولرو او همچنان د کال په اخر کې به ما ته یو ښه پلان جوړونکی او ښه مشاور اوسو، هم د ځان لپاره هم د نورو خلکو لپاره. ګورئ په کار نه ده چې تاسې په یو ورځ کې ځمکه او اسمان یو کړئ تر څو تاسې بریا ترلاسه کړئ. دغه واړه څیزونه تاسې تر بریا رسوی شي او دا هغه څیزونه دي چې ستاسې پیل، ستاسې اراده او ایمان ته اړتیا لري. نو کله چې تاسې پیل وکړ بریا مو ترلاسه کړه، نو هیڅکله هم د بریا لپاره ناوخته نه دی او د پیل لپاره وخته دی. شروع وکړئ. همدا نن تاسې د خپل ژوند د بدلون لپاره شروع کړئ. وګورئ کال اخر کې په همدغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شئ چې څومره بدلوي. مقصد د تقسیم اوقات پابندي هغه تاسې پورې لري چې هفته کې څو ځله تکراروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.